السلام علیکم ملګریو، ساقب افریدی یم. نیکی هیلې او نیکی پرزوینې ته وړاندې کوم د یو نیوز د فیسبوک په پاڼې باندې او ساقب افریدی افیشل د موږ د یوټیوب چینل ته سیده وخت ګورو. دغه کم شازلمای چې روسره ناست دی سعید نومه دو او د قوم شلوبر سره د تعلق دی. سعید د کراټه یا چې کوم مارشل آرټ دی د غسره د تعلق دی او د وی مودنه دوی د غلوبه کوي. د غلوبه د څوا جنه دی کوي بل لوبه ویل نه کوي. د غلوبه کې د توسه پیر کم اچیومنټس کړی دي دا او دا قسم نور یو شمیر خبرې به په دغه نننې ویډیو کې دغه خبرونه کې توسي د موږ سره وره به هم او سره کسو به هم. سعید اول خطوله هر کله استړی مشوي سکه ففریدی ډیره مننه چې د لار تام وخت کې توسه موږ له دره ټیم روکړو توسه شکریا دا کوم چې توسه موږ له دره ټیم روکړو. سعید درته وایي چې څومره وخت نه دغه گیم کوي توسه د گیم له کراټي یي مارشل آرټ وته یي کې چوي ته یي سکه ففریدی دغه خو مارشل آرټ سم یي کراټي وته مختلف گیمونه دي پدا کې کنه لکه جوړو شو جی جوړ سو شو کوکیشن شو تایکواندو شو ډیر گیمونه لري کنه به انتخابي زود گیمونه د ته چې کوم کوي دغه څه یي دغه کوي کوکشن کراټي وي او دغه کې چې کوم غره د مونږ اوس ټورنمنت چې کوم راوند دی دا تقریبا چې د ډیر وخت نه زب دا هغه کې لګیم ډیر ټایم مم پکې وشولو بل مو پکې میډل خپل وخت کړي باقاعده هر چا لپاره رو چې هغه کې مو میډل وخت کړي نېشنل کې مو وخت کړي په نېشنل کې مم میډل شته سیلور میډل مم شته براون میډل مم شته امم وخت کړي کې بیلټ ته کم یو دی اوس بیلټ می چې کم دی اوس می بلیک بیلټ سیکنډ دان دی اوس ارزي تا ور بلیک بیلټ سیکنډ دان یم او خیر دان کې کم یو ترډوي کا ته او خیر چې کم دی نو ډیر دي ځنه پکې چا 7 دان لم نیو رسوي ټوټل 10 دان دی او ډیر کم خلطی چې هغه په 7 دان کې 2000 خړی وي. تاسو ویل چې زه ډیر وخت نه دا گیم کوم کما سرکوري ادارې طرفه یا ډپارټمنټ طرفه تاسو کله لوبه کړی دو یا ته جاب وغیرہ دی نه لګیدل یاره لکه سکه به نه د سه جاب واغه شوره نه بل او شوی دی ډپارټمنټ سره د مقابله شوی دی دغه د نیو اسرام شوی دی د وابړه سم د مونږ شوی دی ریلوی شو د غټولو سره مقابله شي په تو خپل د کم ډپارټمنټ طرفه ګل کم د چې کوم لوبه دوغه کړی دو بالکل مې کړی پاغه کې مې براون میډل د په جوړو کې اغسته براون میډل په ډپارټمنټ طرفه د نېشنل غو ټورنمنت او د وابړه سره مو میچ شو مو په وابړه کې سیلور میډل وخت کې پاغه کې باقاعده مولا اویس احمد غنی چکم رو کړو باقاعده غو مسسبی ټیکټم شتواري او شی مسرشت موجوده وخت کې تاسو لکه مې داسې مسالې دي چې تاسو هغه فیس کوو لکه ډېر مسالې دي سکه به دا کې اوس داسې شو لکه اوس تیمو کلبونه چې وګوره هر یو شی کې لکه دا مختلف دي اوس به هر کلبونه چې کې پیغو کې هر شی اویلیبل دي اوس تیمو کلبونه لا چې تر شي په دغه کې د هر شي کمای وي نه په دغه کې چې سپیډ شته نه ترګیټ وي بس هغه سیستم مراون کړی روسره بل د مو د دغه لوکي ولا خل چې کم دي دغه د حکومت ډیر غم نه ور کوي توجه نه ور کوي او باقاعده په دغه کې 10 پلیرون شته چې هغه په هر قسم لیول هغه مخکیم جنگيږي اوس کې صرف فریدي شو کم دی په انټرنیشنل سطح باندې جنگيږي او هغه اوس اولمپکس لم سلیکټ شولو دا سي ډیر ویډ کې دي نعیم شو درسه وابړه ایر فورس کې باقاعده دغه کې ډیر ویډ کې دي په دغه ویډ کې باقاعده هر ټیلنټ هم شته هر یو شی شته خو چې حکومت کم دی باقاعده د موږ سره په دغه شي کې لګاغو کینو دا گیم به نورم مخکې راول شي توسه پورې در دوی چې توسه بهر ستتلیو یاره سکه به دا پښتنه ډیره خو کړه لکه چې د دانه مخکې په 2009 کې کم چې دی په د روس وزاده مو ولګیدله پیغه کې هر یو چاله زوی راغلی یم هر یو سړی نه مو پکې وخته کړی دو هر یو شی می کړی دی خو چا د هغه پکې نه روکړی چون کې د مو هغه ټورنمنت هم ځای شو د هر شی می په مطلب د پیسو نه لرلو د وجه نه تلوړل د پیسو د نه لرلو وجه ز پوتې شولم هر یو شی نه وې ځمه منداسې خرو پښو صحیح او ریندلم دي چې توله اوس یو بل مقابله اوس راغلی دو چې هغه ترکی لتاګ دی نو دا باره کې راته لګوي بالکل زه خو اول د پاکستان د فدریشن ډیره شکریا ادا کوم چې ګوره په دغه ترکی ټورنمنت کې دوه مونږ لا داسې هغه روکړلو مخکې تاګ روکړلو بلکې زه د ټورنمنت داسې رايکا په دغه کې د موسره چامنډه ونه والا بل یا هغه هم دودي ونه کړلو نو باقاعده د ټورنمنت نه به بیا پوتې شو ټول پروسس نور پوره شوی دی مسله کې څه ده اوس مسله صرف
صرف د مودي ټیکټ مساله دو نور مې هر یو شی کمپلیټ شوی صرف د مودي ټیکټ مساله دو صحیح ته په دا ټیکټ باندې به تقریبا څومره خرچه رسي یار نو دا خو ټریول ایجنسی یو ټیم کې یو ټیکټ وي بل ورځ بل ټیکټ وي نو دا غي سندوزانه لګي کم نس کم چې دا ټیکټ کم دا ډیټ ته چې توې چې کده دا پیرونه شول مو سره د کیسه ځای کیږي یار اخیری ډیټ چې مو سره کم دی 27 تاریخ چې کم دی دا اخیری د مو فلایټ ته 27 تاریخ فروری دا اوس دا راون 27 صحیح نو تو سره په لمون په لوکا کې هم ډیر داسې خلک دي چې هغه د سپورتس او لسره کور کوي بلکې په مختلفو ټورنمنټونو کې هغه از سپانسرشپ ایساخلی تو سره پورې تاسو سره چاره به تنه کړی یا حکومتي چې کم چارواکي دی غو نو ثقیف افریدی کا خیولو کې نو وسه پیر خو داسې نه سپانسر مو ولدلو نه مې داسې غولدو ډیر خالتي کته وګوري وس د نن سبا دا گیمم داسې دی چې دا یو خدای کا هر سړوي چې مو د کوم خدمت کړی دی باقاعده د کوم خدمت کې خو زه لګیم کا وګورم نن سبا داسې وخت چې آیشتا هر یو شی د غوړ کې سوچ چې کم د مونږ راړولای دی د آیست نشونه د هر یو شینه د غو سوچ مو راړولای باقاعده په دغه کې د مونږ سره نه داسې سوکا نه کوي نه منډه وهي نه شي که هر چا لویر شمم نو باز داسې وي چې خپ خپل خپويږي سکه په فریدي درته وې که څوک سمرسته کول غوړي نو تاسو کوم موبایل نمبر چې چې هغه ته وایو بالکل شته موبایل نمبر دی 0333 915 8709 0333 91 8709 جی زه تاسو ډیر زیاته مننه کوم سعید چې دلته کې روغلو د موږ خپل خیالات شریک لر مننه ډیر مننه سکه په فریدي الله دې خوشحال کا جنتی شه جی قدر منو داو د مارشل آرټ یو ډیر نوموړی لوبغاړی د چا تعلق چې د کوم شلوبر سره دی چې داس یو تکړه وړ کې یو هغه صرف دغه وجه نه هغه خپل ټیلنت شو کولو د خپل ملک د خپل وطن د خپل قوم نوما روخانه کولو نه پاتې کیږي چې هغه پیسې نه لري نو دا د موږ لپاره یقینا چې د افسوس مقام دی هغه خلک چې هغه سپورتس پروموټ کولو کوشش کوي او هلې ځلې کوي او دوی کوي هغه خلک د روچات شي سعید هغه سپورټ کی چې هغه لاړ شي ترکیلا د مو یقین دی چې سعید به د خپل قوم د خپل ملت د خپل وطن هغه به نوما روخانه کوي تر بل ملګرتیا پورې غوړم دی نه اجازه د لوی الله پامان